سورة المدثر دا مکی سورت تے مطلب دا ہجرت نمخ کی نازل شوه او بدی کی شپک 50 آیتونی. دی سورت غټه موضوع ده د الله سبحانه وتعالى د یووالي طرف ته دعوت ورکول چې الله یو دی، داغه طاقت پکې بیان شوی او دغه شان چې دینه د رسول صلی الله علیه وسلم او د قرآن نه چې څوک انکار کوي په هغه باندې رد شوی. جهنميان جهنم ته ولې ځي د هغې بعض اسباب پکې الله سبحانه وتعالی ذکر کړي دي. دا د دې بعض موضوعګانې دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. سورة المدثر دیدی اولنی آیتون مبارکی په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې راځي. جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه واورېدو چې هغه د خبرې کولې د هغه وخت په کوم وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د وحي بنده شوی. اول کې جبرئیل علیه السلام راغی او به څو ورځې نه و راغلی، نوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري میلاو شو. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی چې فبین انا امشي وی زه روانم په مکه کې، یعنې اولنۍ ورځې د رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبرۍ. اذ سمعت صوتا من السماء، एकदम ما د اسمان یو आवाज واورېدو. فرفعت بصري قبل السماء، اسمان طرف ته ما خپلې سترګې وچورلولې. فاذا الملك الذي جاءني بحراء، نو هم هغه ملک راغی په ملایکو کې کوم چې په غار حرا کې مال راغلی و، یعنې جبرئیل علیه السلام راغی. قاعد على كرسي بين السماء والأرض، د ځمکې او د اسمان منځ کې به کرسي باندې ناست جبرئیل علیه السلام. فرعبت، نو زه ډېر سخت ویرېدم، په رعب کې پرېوت. فجئت اهلي، نو ډاریک کور ته رالم. خدیجه رضی الله عنها پسې رسول صلی الله علیه وسلم راغی او ما ورته ویل چې زمیلوني، په ما څادر واچوي، کمبل را باندې واچوي. ویرېد، یخ پرې راغی. نبی الله سبحانه وتعالی دا آیتونه نازل کړو کله چې رسول صلی کور ته راغی. او دا د دینه بعد د هغه واقعې نه بعد یو اولنۍ واقعه چې رسول صلی ته پیغمبري اول پیر میلاو شو او غار حرا کې بس جبرئیل علیه السلام راغلی او هغه آیتونه نازل شو. اقرأ باسم ربک الذي خلق. او هغه واقعي تفصیل موږ په سورة العلق کې کړو. دلته دا بله واقعه ده. نو دا آیتونه هم په هغه آیتونو کې دي کوم چې د قرآن یا د رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ په اولو ورځو کې نازل شوي. نو الله دا آیتونه راولېږل: یا ایها المدثر، ای صادر اچونکیا. رسول صلی الله علیه وسلم په ځان باندې صادر اچولو، ځکه چې جبرئیل علیه السلام ولیدو نو یره پرې راغلی نو یو شړۍ یې په ځان باندې اچولی. نو الله ورته وویل: یا ایها المدثر، ای شړۍ اچونکیا یا ای صادر اچونکیا. دې کې دا فائدہ چې د الله سبحانه وتعالی د
خطاب د رسول صلی الله علیه وسلم سره خوږ دی نوم ورته وانه غست او دې ته وی اے صادره چونکیا د دلیل چې الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت کوي دا خطاب هم داسې یو لطیف او د محبت نه ډک خطاب دی یا ایها المدثر قم فانذر پس اویر و خلق پس صادر پریده قم فانذر خلق ویرو رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې اے صادر اچون کیا توس آرام پریده او د آرام وخلان او پاسو د مکی مشرکین او د خلق د عذاب نه ویرو بعض مفسرین دا خبره نقل کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې مضى زمن النوم یا خدیجه خدیجه وی د خوب او د آرام وختونه لاړو الله وی قم فانذر پاسه دنیا وټوله یاره د ټول دنیا ته د رساله او د پیغام رسې او د یو انسان د الله سبحانه وتعالى انسان له توفیق ورکړي د یو انسان هغه تبدیلی راوسته چې د خلق په تیرو کې پراته رب العالمین د دې انسان د لاسه به سبب وګرځو د خلق یې تیرونه رڼا ته راوست خو چې الله توفیق دی انسان سره هیڅ یوازې او دعوت شروع کو رو وسګور درنه کم زیته د دین کم زیته رسیدلې او په یو وخت کې رسول الله یوازې بس خدیجه رضی ته خبره وکړه ناغه سره مرګري شو غیب ایمان راوړ دغه د فائدہ پرته چې کلم ته چاته د الله دین بیانې نو په دې خبره کې سوچ مکو چې زما مرګري نشته د بس کی تخپل کار کوه الله بس مرګریم پیدا کی او الله بس د دعوت مخې ته بوزي په شرط دی چې ست دعوت کې اخلاصي او بل د چې ست دعوت په قران او حدیث باندې مبني چې قران او حدیث دعوت د انسان په ژوند کې اثر کوي دنه کوزي د عزت نه داخله کې متاثر شي ډیر په دې چې دشمنو منی د حق ورس خبره خو په خله باندې نه وای نور په ځل کې د منی چې خبره د برابر ده د خبره ډیر مزداري خو زه تعصب دلاسه د خبره واضح نه کې نو الله خپل پیغمبر ته پاسه خلق ویرو وربک فکبر او درب خپل لوی بیان کا خپل رب لوی بیان کا وربک فکبر لوی بیان کا مطلب چې توحید بیان کا استاد خبر موضوع بگی د الله لوی والے دا استاد خبرو غټه موضوع توحید بیان کا اولنه بنیاد دی نو چې کله د خلکو ته د الله لوی والے بیان کو نو د خلکو په زړونو کې به رب العالمین نه بیره پیدا شي نو بیا به دغه سره شریک نه جوړي بیا به دغه نه فرمانی نه کوي چې څوک که کافر دی او که مسلمان دی خو ګناګار دی ګناونه ډیر کوي دغه وجه ده چې د پزړه کې د الله لوی والے پوره نشته چې الله لوی والے چې زړه ته راشي والله پیژني کنه نو دی بیا د رب العالمین سره خو یو محبت ډیر زیاتی دویم شوقي خپل رب ته ځکه چلته وی پیژندو چې د دې ذات نبی شوقي دغه طرف ته رب العالمین طرف ته دریم د چې به دغه نه فرمانی نه کوي سلورم د چې بیا د رب د طرف نه خبر راشي نه به منی ډایرک او باغ باندې عمل کوي ځکه چې الله قدرې پزړه کې د الله لوی والي پزړه کې وثيابك فطهر او جامع خپل پاکي کا جامع خپل پاکي کا دې دوه خبرې مراد دي د جامع د پاکوالي د مراد د نفس پاکواله یعنی خپل اعمال د خاص کده چا د لپاره د رب العالمین د لپاره او د ریاکاری او د نفاق او د غفلت او د سسوالی د دین پاک ساته د نفس تم جامع ویل کی او دا خبره به د ناکید پرته د دې کې شک نشته چې خپل ظاهری جامه چې کوم کپڑا دم پاک ساته او په دې کې عموما ټول مسلمانانو ته د خبري ترغیب د چې ظاهری کپڑے وسپا ساتي او خصوصا به چې کوم خلک د الله دین طرف د دعوت ورکین هغه به صفا سوتره ګرځي به خبر اثر کوي او بل چې د خلکو ته ګوري چې د سکه خلک کوي عائشہ رضی الله عنها چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په سوکراتلو د بهر نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو خاص شوغه هغه چوله
او اختبه برابر کړو پټکې به خمسدار واچو کپڑے به سپا سوتروي خوشبو به ولګوله دي شي پکاري د دې عوامو د ذهن جوړ شوی چې کم دي سي دغه ګرځي دا خیرن نو دا اجازه ده او بده کې اجازه ده چې سړی خیرن وي بده کې اجازه ده ګوره دا اجازه دي ته نو چې ته به زور اجازه جوړه کې لکه زما دا کپڑے دا روغه ده زه به قینچی راول دي کې به وشلو ته دې څه وایي اجازه کې لیونتوب دا لیونتوب دی اجازه دي ته چې ستاله الله درکړي باغې باندې صبر وکړي اوس یو سړی دغه سر نوري کپړې نشي د قشلیدلي کپړې د لپاره اجازه ده خو په زور خلک دي نه کوي چې ته به خیرن ګرځي جزا ما ځان اجازه کړي نو خاص کر عالم او داعی په کار چې خپل لباس با صفا ساتي والرجز فهجر او گناهونه پریدا رجز دا گناه ته ویل کیږي او بوتانو ته ویل کیږي یعنی اے پیغمبره چې عبادت د غیر الله کیږي د یو پلیتی ده نو د دې پلیتی نه ځان لري ساته او د هر قسمه ګناه نه ځان لري ساته دي چې الله نصیحت کوي چاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه په دې وخت کې چاته نصیحت وکي خاص کر چې سلک پوي هغه به دې غوسه کی وي ته ماته نصیحتونه کوي و دې چې الله پیغمبر ته وي ګناهونه او د بوتانو نه ځان لري ساته انسان بخبل ځان یریږي هر ټیم بده ته نصیحت کې هر ټیم بده د خلکو نه نصیحت غواړي ابراهيم عليه السلام څومره غټ موحد امام الموحدين دی او هغه الله تسوي وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام لما او زما زامن د بوتانو د عبادت نه لري ساتي نو هغه بوتان عبادت کوس خو یریدو په ځان باندې الله ته سوال کوي چې الله ستاسو زړه مضبوط ساتي کته هر څوک ولا تمنو تستكثر او زباتنا مکوا چې تډیر غني عمل لرا الله اکبر الله خپل پیغمبر ته وي ولا تمنو تستكثر زباتنا مکوا چې خپل عمل ډیر غني یعنی دې سمو چې ما د الله لپاره ډیر تکلیف او ډیر سوکلو چې پیغمبر نشي ویلې دي سي موت وسوي دیرش کاله مسلسل دغه پیغمبر په دعوت کې په جهادونو کې د امت په مسلو کې هغه تیر کړي قسمه قسم سخت لوګي تکلیفونه جنگونه وغیرہ غلي او غته الله وي اثباتني باندې کې چې ما ډیر عمل وکړو او منګه پیځو ته مو جوګونو بیا راشي به ورځي د تفصیل ذکر کوم خپل مانزه مخ منزلم جو به درس ته کوم او د جنتی او چې د شپې په قیام الليل کوي بس ته نور ويسوق ملاګان وزم په عبادت باندې ماتي شو الله خپل پیغمبر ته اثباتنه باندې کې ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر او خاص در خپل د پاره صبر کوا اسو خپل خوږه خبره د خپل رب د پاره صبر کوا داعی د پاره د خبر هر مسلمان د پاره ضروري خاص کر داعی د پاره صبر کو د خپل رب د پاره ته خلک ډیر سوي کنځلي وکي بدره دی وي پتا به خلک خبري کوي خو ته وسکه ته صبر کوي کتم د جاهلانو بشن جاهل شي او د غوي بشن رد عمل تام کو نبي د داعی د دعوت مخې ته نشي دی به صبر کوي او دغه خلک کم چې به کنځلي کوي بدره دی وي دوی به یو وخت دي شي چې به خپل خبرو باندې وبخیمان شي او دې سړي د خبرو لبرش فإذا نقر في الناقور بس کله چې پوکې وکړې شي پښپېلې کې د قیامت شپېلې د اسرافیل علیه السلام فذلك يومئذ يوم عسير نو دا په دغه ورځ د سخته على الكافرين غير يسير فکافرانو باندې نه ده اسانه سخت ورځ په کافرانو باندې مؤمنانو باندې خو الله سبحانه وتعالى رحم کوي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی کیف انعم زبر د دنیا نه سم زی واخلم زبر څه خوشاله شي زبر څه په نعمتونو کې چې دنه پریوزم ولي وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ رسول الله صلی الله علیه وسلم واخلم شپېلې ولا شپېلې بالکل تیاره نیولې دا انتظار کې چې کله ته الله وي شپېلې و بس د شپېلې کې پوکې وکي به صحابو یا رسول الله مونږ بس کوو دا غوډه د یری خبره
رسول سموتی دا ذکر ډیر کوي حسبنا الله ونعم الوکیل دا ذکر ډیر کوي وعلى الله توکلنا دا وسره وایي دا ډیر عجیب آیتونه فاذا نقر في الناقور کله چې پوکیو کړي شي بشپېلیک الله دې غرض به ډیره سخت ده په کافرانو باندې آسان نه ده کافرانو په ډیره سخت زراره ابن اوفا د بصری عراق بصری قاضي ودا او هغه د سحر منزل وروته نو د سحر منزل کې د سوره المدثر شروع دي آیتونه تر ورسه فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير نامرګري وجه شهقه شهقه جټکه واله یو سای وغستو یو چغه واله ثم خر ميتا رحمه الله تعالى مسروید مرشو د قضیه کې مرشو دیرینا چې الله وی فذلك يوم يوم اسید غړي ګران ورځ چې ګران ورځ کو ما سره سکی نو بس مرشو بیا الله وی ذرني ومن خلقت وحيدا پرید مال را وغسوک چې پیدا کړی دی ما یوازې الله پیغمبر ته وی ما پرید دغه کس پرید اسی رب العالمین ترمنه دا خبر ډیره خطرناکه ده چې الله وی ما پرید او دې پرید زو سره ګورم زو د سره پوښم او دا ایتونه د ولید ابن المغیره المخزومی په باره کې نازل شوی دی چې د قریش په سردارانو کې وو مشرکو او دا د خالد بن الولید پلار دی ولید ابن المغیره دا ډیر یو خيار سره او مالدار سره او الله ول ډیر نعمتونه ورکړي دبه دا خبره کوله وی انا الوحيد ابن الوحيد زيو يا يوازي او د يوازي زويمه وليس لي في العرب نظير او بعربو کې نو به سره سره شتینه ولا لابي مغيره نظير او نظم د مغيره پلار چې دغه په شان سوق شتي یو په شمال عزت زور او خيارتوب د هیڅ سره وي نشتی نه دا وحید ټکه ډیر کو الله مقشه خبر وکړه ذرني ومن خلقت وحيدا اے پیغمبر پرید ما او د انسان چې ما یوازې پیدا کړی دی پرید زو د سره پوښم چې دغه څومره زور دی د څومره عزت دی څومره مال دی په پته ولي وجعلت له مالا ممدودا او ګرځول دې ما دلر مال ډیر د مال ولم الله ورکړي د الله په مال باندې الله سره دښمنی کوي دا سجيبه سره وبنين شهودا او زامن حاضر د دل زامنو او په روایت کې چې دیار له زامنو او په ټولو زامنو کې د زامن مسلمانان شيو یا درې زامن د مسلمانان شيو یو هشام او بل الولید ابن الولید او دریم خالد ابن الولید د درې زامن د څه شيو د مسلمانان شيو نو چې د سړي دیار له زامني او ټول په باډي کې غټ دنګ لکان خو خو لکان الله وی زامن او حاضر یعنی پلار د اخو د خو کیدونه د ټول به د سړي یو ځای ګرځیدو او د حاضر کې د خبرې ته اشاره ده چې د سخت مالدار دی دې ته ضرورت نشته چې د بچی د سکار یا خبرې د پاره ولي نو کرن ډیر زیات نو د زامن سیب د سره پاره دی د سره ګرځي مجلس کې وسره ناشي او چې د اندازې ولګو د زوی چې خالد ابن الولید رضی الله عنه د زوی څنګه زوی دي چې ولا نور خالد ابن الولید د انسان چې الله تور او ویل شي دي چې ولا نور زامنو د تکړو او خيار وو نو ته ډیر فخر کو وګورئ ما سره څنګه زامن دي او دا غټ باډیانو ولا زامن د دیار له خو د مالدار د په قوم کې درانه د برد سره په هر مجلس کې ناس الله دې مولم ور کړی وي د زامن ومهدت له تمهيدا او تیار کړی دې ما دلر سامان په تیار ولو سره یا دې سمانه ده او پراخي می ور کړی ده دلر پراخي ډیره صرف زامن او مال نه دي بلکې الله چې نور مولم ډیر زیات نعمتونه ور کړی تاجر سره معروف
عجیب خبره ده ثم يطمع ان ازيد بیا دې تمه لري چې زه به زیات ورکم دته نور تمه ګورې لري د الله نه او دشمني چا سره کوي هم د الله سره کوي کلا هجري دسي ندا إنه كان لآياتنا عنيدا يقينا ديد آياتنا زمن سر زد كون كده الله يدد القرآن سر د پیغمبر سر زد كده سأرهقه صعودا زرد چی وبخي جوم دلرا پا دنگر باني الله سزا ذکر کئی و جهنم کې خاص غر دی خاص چې هغه الله سبحانه وتعالی د جهنميانو د پاره جوړ کړي په دې ور کې دنه هغه بالکل مهین دی بالکل او په دې باندې د جهنميانو ته ویل کېږي چې تاسو به دې وخېږئ نه دا ور به پی د خټ کې دلی وبوي دا ګرم تپ وي د دوی نه به دا وینو نهونه دغه شم بهیږي په دې کې نه چې به غر له پاسه به مخېږي او چې باغی خیج دوی سر ته خیج به برولي بیا به خیج به برولي دغه به دوی عذاب په جهنم کې دنه انه فکر وقدر یقینا د سوچ کو اندازه ولګولا چا اندازه ولګولا او دی الولید بن مغیره دا ډیر مشر سړیو په قریش کې او ډیر خيار سړیو نو دی ورځ د قران وورېدو د قران د آیتونه وورو ډیر خيار سره ډیر پوه سره نو عجبا لما يقول وساجب خبري دا سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو فوالله ما هو بشعر دا شاعرانو خبرني شاعرانو خبر وزه خپې جنم او په وخت دا شاعرانو دا خبر ډیر او به د قریش په مشرانو کې او بیا په هغه مشرانو کې چې د مشرانو کې مشران دي نه دغه بشعر دی بده دا شاعرانو خبرني ولا بالسحر نه دا جادو دی جادو موږ لیدل جادو څنګه ولا بهذي من الجنون وندرس لونتوب سچپه ده لونه سره دې خبرې کې او بيوي چې وان قوله لمن كلام الله الله خبري دا خوږی خبري او دا خبري به زوروري خو په دې څوک نشي زوروري دي دا خبره الله دې خلینو وست قریش ته دا خبره ورسېده نو بس ټول چې شروع کړی د مشرانو وإلى إن صبأ الوليد لتصبو قريش كوليد خپل دین پرېخو نو قریش په ټول بریږي دغه مشر دی او بیا دغه مالدار سړی دی خلک ټول تابعدار دي نو که د چرته دین پرېخو نو خلک به دین پرې د ابو جهل ته خبر ورسېد نه غوي چې انا والله اكفيكم شأنه بس ما پرې دی زپو شو الولید زده به خبره وسره کوم دا به ورغه کیناستو سره نو وتوی د قریش تر د مال لا جمع کیستر دومره قدر احترام کې لغې نتیجه ده چې ته دغه شړې د خبرونو متاثر شې یکه ست دغه په ډوډېګانو پسې ډوډۍ د پاره کې سالته پروت ته چې د ابوبکر صدیق نه روټي خوړې درې رسول الله نه روټي خوړې د سوره خبيث انسان د ابو جهل ګور څنګه تعنه ور کوي چې دې چې را ګرم کوي ته ډوډېګانو پسې کې مالدار سړی ناغه په دې غوسه شو چې زما د ډوډېګانو ته څه ضرورت او نه زموږ رقم کړي چې له خبرو کې راځم نبی اوسو مشران را جمع شو یو بګدا الولید بن مغیره ابو جهل ټول ناس واته کسان کېناست وګوره خبره دي چې دا چې تاسو کې څوک وایي دا جادوګر دی او څوک وایي دا لیونی دی او څوک وایي کوډګر دی او څوک وایي چې پیریان پیډونه د خپل خبره یو کوي ځکه چې دا بهر خلک وایي دوی بخپلو کې نه دي برابر نه دي موږ مختب دوی څه خبره وکړي انکم لفی قول مختلف الله تاسو بخپل چې په کوم خبره کې پراته تاسو به اختلاف دي دا باطل پر سي دي سي چې بس څوک یو باندې جوړي څوک بل جوړي نبی دی الولید بن مغیره ته مشر شمن بتاته مشورې درکو تر ته وایي چې دا څه دی الله وی انه فکر وقدر یقینا د سوچ کو اندازې ولګولا دا به خيار دی فقتل كيف قدر نو هلاك دي شي څنګه اندازې ولګولا قران اندازې ولګولا ثم قتل كيف قدر بیا دي هلاك شي څنګه اندازې ولګولا انا اولنی مشوره دار لو دي سبو چې دا دغه دی دا
لیونی دی نو بده ته تاسو دی غلی ناس مخې سلا چې خو سوچ ګوري هوښیار سړی الله وي سوچ کو اندازې لګوله وینه نه لیونی نه دی لیونی دي سني تاسو له کوم خلک خبرې کې بار خلک ته لیونی به سره ملاقاتونه کوي تاسو لیونی نه پیژنئ لیونی دي سي نو یې وایو زوی دې څه وایو دوی مشوره دراله چې دې څه وایي چې دا دغه دی شاعر دی شاعري کوي بس هغه دغه شغله ناس فقتل كيف قدر الله تبارك څنګه اندازې ورغله وینا شاعر خو نه دی شاعرانو خبرې تاسو موږ د عربي ټول پیژنې دا خبرې چا مخکې مه کوئ شاعرانو دې خبرې دا خبرې شاعرانو هغې نه موچتې نو بیا هغوی وي داسې به وایي چې دا دغه دی نه پیریان پیري نو هغه پیریان چې په خلکو باندې هغه موږ لیدلی او تاسو هم لیدلی پیریان چې بېچاره چې هغه داسې دا خبره پرېږدئ کمزورې خبرې کوئ نو بیا هغه وایي چې جادوګر به ورته ووایو نو هغوی موږ د جادوګرانو خبرې او منترې مو اورېدلي هغه داسې نه څنګه چې دا خبرې نو بیا ته څه ووایه که نه ده ته هر څه حواله کړو چې اوس ځکه زموږ خبرې ورته ټولې رد کړې دې ځکه الله بیا دا وایي چې د سوچ وکړو اندازې لګوله نو تباه دې شي څنګه اندازې لګوله ثم قتل كيف قدر بیا دې هلاک شي څنګه اندازې لګوله الله وایي ثم نظر بیا یې وکتل ثم عبس وبصر بیا یې تندی تریو کو تندی ګونجي کو نظر بیا دې ملګرو ته دې شي کله سړی په سوچ کې نه تاسو لیدلی که نه نو دوست به دې ځن کې سلا چې خو ډېر خفه ناست اندازه لګوي بیا دې ملګرو ته وګوري بیا دې تندی د قار نه تریو شو چې دې سړي دپاره موږ څه ووایو غوسه شو د مخ دا رنګ یې بدل شو ثم ادبر واستكبر بیا یې شا کړه او لوی وکړه تکبر یې وکړو هغه حق یې پرېښود او څه یې وی نږدې خبره په دې ټولو کې دا برابر خبره به دا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر نویل ندی دا قرآن مگر جادو دی چې نقل شوی دی وی د جادو دا خبره برابري ځکه چې بده په چې څوک ځي نو په هغه باندې اثر کېږي نه کېږي هغوی اثر خو کېږي نو چې اثر کېږي نو وایي دا جادوګر دی او دا نورې خبرې پرېږدي دا کمزوري دغه نه منلی کېږي وګوره څومره هوښیار دی چې دا خبره وکړي دا کړي ده به چې خلک لاړ شي اثر به کوي که نه وایي کوي نو بیا جادوګر دی دا به وایو إن هذا إلا قول البشر ندی دا قرآن مگر وینا دی انسان دا خبرې به وایي من کو الله څه وایي سأصلي سقر زرد چې داخل بکړو دلره ګرم اور ته دا الولید بن مغیره الله وایي موږ به ګرم اور ته واچو وما أدراك ما سقر او تسپوئی چی صد سقر لا تبقی ولا تذر نپریدی غوخاو نپریدی اڑوکی لواحة للبشر سوزون کے دے سرمنی لرا علیها 19 پدی باندی نلس چوکیداران دی چې کله دا خبر وکړه رسول صلی الله علیه وسلم چې بدی باندې 19 چوکیداران دي 19 نو ابو جهل وی یا معشر قریش یا قریش ولو اما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونه وتاسو دې نشئ کول چې لس کسان په دیو باندې ورشي نو ضرور بشي به کنه وی خاندل مذاق وک نه الله ودې د پته نشي چې 19 سوق دي الله سوي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة او ندی ګرځولي منګه چوکیداران دور مگر ملائک دي نلس انسانان ندي زموږ انسانان دي دا سړي ملائک دي ابو الاشدين دا یو مشهور پهلوان بری قریش او دومره زورور پهلوان دومره زورور چې دې د غوايه د اوخ په سرمن باندې بودرېدو لس کسانو برخ کودو ناغه سرمن بوش د غدې باندې راکېدو دومره دې زورور نو د چې کړه دا ووري چې نو لس ملائک نه وی خاند وی دا تلس ماته پرې د یو استاد شو تاسو ټول سره مقابله کې زبر دې تل سره وک بس سیرتونه کې چې دا وی چې
دا نه په یو غبانی د کوم او د لسو په بل باندې د کوم او تاسو به جهنم ته ځي به وخندل ټول وي تاسو به جنت ته ځي لار به تاسو څه کوم ابا صفاکم الله به خبرو پوری وخندل حالانکه دوی د پیجندري نه چې د نولس ملائک څنګه دي یو روایت کې راځي چې د دې نولس ملائکو یو ملک چې ناغه د اوګي چې د دوه اوګي دې اوګو په منځ کې دوره پاتې ده لکه مشرق نه مغرب پورې دا صرف یو دی نو مشرق نه مغرب پورې خدای د اوګي چې پلني او دا غزور د نولس دا غړ ملائک دي غزورور خدای دې مشرکین دي د الله د خبرو د ټوي ښکاری او الله دې ایت په اخر کې کوي چې الله تخبر لخکری معلومی دي انسانانو ته نه معلومی وما جعلنا عدتهم او ندی ګرځولې من شمار دا وي شمار د چا جهنم چوکیدارانو الا فتنه للذين كفروا مگر امتحان د پاره دا کسانو چې کافران دي خلک دې به دا خبره شو کوي نو رسول دي پکای جاتل لسوي یا شل دي شي کنه یو به سره کم دي الله دا منګه چې نولس ټکی ذکر کړی او دا نولس دا یو امتحان دی ليستيقن الذين اوتوا الكتاب د دې د پاره چې یقینو کیا کسان چې هغه کتاب ورکړی شوی دی څوک دي دا يهود و نصارا دغه چې دغه په کتابونو کې تذکرہ راغلی چې سودی نولس دي نو چې دلته دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلینو ووري چې نولس دي نو سبا شي یقین به زیات شي کم بشي زیات بشي چې دا سره پرشته پیغمبر دی ويزداد الذين امنوا ايمانا او زیات بشي د ایمان والو او زیات بشي ایمان والا په ایمان کې ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب او شکونه کیا کسان چې ورکړی شوی دی هغه د کتاب والمؤمنون والمؤمنان وليقول الذين في قلوبهم مرض او د دې لپاره چې ویا کسان چې بزرونو دغوی کې مرض د منافقت والکافرون او کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا چې سیرا د کړي د الله په دې بیان سره الله د نولس عدد ذکر کو نزلونو کې چې بیماری د ناغوي د نولس ولې ذکر کوي او الله په دې مثال کې ما شی ولې ذکر کوي او مچ ولې ذکر کوي دا ټول الله چې د خبرې کې د یو امتحان دی بس الله چې سوي زموږ په ایمان دی زموږ په یقین دی كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء دغسي گمراه کوي الله چاله چې وغواړي او هدایت کوي چاله چې وغواړي وما يعلم جنود ربك الا هو او نه پويږي بلخ کرو دربستا مگر صرف هغه تاسو دې خبره د هر څه ګورې د الله لخر جوړې دي شي د موږ په جمعه کې د چت الله لخر د زمکه د الله لخر سری د الله لخر د ونی بوټي د الله لخر او صرف د ملائکه ته وګوره حدیث کې راځي چې کله رسول سم اسراء او معراج په موقع باندې برلاړ نو د بیت المعمور تذکره وکړي د یو کور د په اسمان کې د ملائکه طواف کوي چپ چاپی رسول سم فاذا هو يدخله في كل يوم 70000 ملك روزانه دغه نو یا زر ملائکه چې دغه طواف کوي روزانه لا يعودون اليه اخر ما عليهم او د قیامت تراتلو پورې بیا د یو کس نمبر بګی نه راځي په دویم پیر یعنی دوی چې توافونه شروع کړي د قیامت پورې او یا زر ملائک روزانه دي او د دې چې کوم یو طواف کې دغه نمبر بیا نه راځي پس یې هغه د حدیث اس صرف د ملائکه ته ګور نور لخرې پورې د رب العالمین سید ملائکه ته ګور وما هي الا ذکرى للبشر او ندی دایتنا مگر نصیحت ته د پاره د انسانانو کلا هیڅ کله انکار نه دی پکار والقمر قسم دی پس په مې باندې والليل اذا دبر او پشپ باندې کله چې شار واړی دیږي کې د سپومې کې اسلام ته اشاره ده او په دې شپه کې کفر ته اشاره ده او بیا په دې دوی والصبح اذا اسفر او په سبا کې او په سبا کې چې روخانه شي نو دا کفر چې دی تیار ده
نو په دې تیاره پسې بس راځي رڼا به راځي. د اسلام د رڼا الله سبحانه وتعالی رڼا څنګه عام کړی انها لإحدى الكبر یقینا دا جهنم یو دی د لویو مصیبتونو نه په دې لویو مصیبتونو کې یو غټ مصیبت جهنم دی. نذیرا للبشر يرور كون كد إنسانان لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر دچا چې خوخه استاسونه چې مخکې شي نیکانو ته یا ورستو پاتې شي چې څه کوي الله وی کوي. که څوک نیکانو ته مخکې کېده غواړي یو مخکې دي شي او که څوک شاته په ګناهونو کې پاتې کېده غواړي یو نیکانو سره نه لګېږي پاتې دي شي شاته خو آخرت شتي. نو ځکه الله څه وایي كل نفس بما كسبت رهينه هر نفس به په هغه عمل چې کړی دی راګیر به په خپل عمل به راګیري. هر انسان په خپل عمل رانیول کېږي. دا به نشي چې پلار دې سو نسب دې سره او زامن ستا څه کړي نه رانیول کېږي په خپل عمل باندې. كل نفس بما كسبت رهينه په خپل عمل به رانیول کېږي. خو خیر انسان هغه دی چې خپل ځان دپاره څه وکړي. دغه کنده کې چې کېښودی شو کنه دا تپوس نه کېږي چې دنیا دپاره یې څومره مزدوري کړې او په دې خپل عمل کې به الله سبحانه وتعالی ته راټینګوي او په دې کې به ودرېږي. ولا تزر وازرة وزر اخرى یو بوج الله به بل باندې تپوس به تا نه کېږي. چې کله ته په یو نیک عمل کې سبب ګرځېدلی نو بیا به د هغې ثواب میلاوي یا په بد عمل کې سبب ګرځېدلی نو د هغې ګناه به راته میلاوي. اگر که ګناه بل څوک کوي خو سبب پکې تی. دې زموږ ټولو ته نصیحت دی چې دا قصې پرېږدئ. زما پلار دیسه او زما نیکه دیسه او موږ نسب نه دیسي او خاندان نه زموږ دا دی نه دا قصې پرېږدئ. دا بعض بېدینه سړی به ته وایي دینداري کوه نو دی به تا ته د خپل لور تذکره وکړي یا د زوی وایي هغه مدرسې ته ځي ښه بس لکه د هغه دې عمل ته ته ناستې چې هغه عمل کوي نه بس موږ به چې دی مزې چرچې کوو یو کس چې دغه عمل کړی د هغې ته موږ ناست یو. د مشرکینو به خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته کو چا ته ابراهیم علیه السلام ته وایي موږ د هغه په دین یو د هغه تذکرې به یې کولې. یهود و نصارا به هم د الله ورته څه ووایي تلک امة قد خلت دغه خلکو تیر شوي لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. دا غوی نه به تپوس د هغوی د عمل کېږي تاسو نه به تپوس تاسو د عمل کېږي. ولا تسألون عما كانوا يعملون د هغوی تپوس تاسو نه کېږي. خپله خبره کوه چې ته به څومره اوبه وکړې څومره عمل کې. او ځکه یو شاعر وایي ليس الفتى من يقول كان أبي هغه ځوان سره ځوان نه دی چې په مخه کښېني وایي زما پلار دیسه زما پلار دیسه. ان الفتى من يقول ها أنا ذا ځوان هغه دی چې وایي زه دیسې یمه زه یې دیسې کومه. دا ځوان دی. د قوم تذکره کول د نسب تذکرې کول د پلار نیکه تذکرې کول دا خو د ځوانانو کار نه دی. ځوان خو خپل ځان ښیي چې یعنې ما کې دا کار شته زه یې کومه. دغه اوچت انسان دی. كل نفس بما كسبت رهینه هر نفس په هغه عمل چې کړی دی راګیر وي. الا اصحاب اليمين مگر خیلاس والا فی جنات یتساءلون په جنتونو کې به یو تپوس به کوي عن المجرمین د مجرمانو نه. دې آیتونه داسې عنوان ورکول پکار دي که تا ته څوک چې دې له عنوان کېده نو عنوان یې دا دی جنتیانو د جهنمیانو په منځ کې بحث او خبرې اترې. الله وایي جنتیان به په جنت کې یتساءلون تپوسونه به کوي د چا نه جهنمیانو عن المجرمین. تپوس بسي ما سلككم في سقر سشي داخل کړي تاسو د ګرم اور ته نه تپوس دي. هغوی به جواب ورکړي قالوا وی باغوی لم نكن من المصلين نو منګم د منځ کوونکو نه. کوم خلک چې منځونه کوي موږ د هغو سره ملګري نه وو. کوم کسان چې منځونه نه کوي یا قصدن همدنې لیټ کوي د خپلې مرضۍ منځونه کې ودېرېږو د جهنمیان وایي موږ جهنم ته دې له سره راغلي چې موږ به
مونځ نه کوو کوتاهیانې کړي به منځ کې دویمه ولم نکو نطعم المسکین او نه منګه خوراک ورکوو مسکینانو ته څه عجیبه قرآن دی یعنی دی اول کې څه ووي وایي موږ د الله حق صحیح نه دی ادا کړی ځکه چې لمونځ د چا حق دی نو بیا وایي موږ د انسانانو حق هم نه ادا کړی صرف دا نه چې د خالق نه لري بلکې موږ د مخلوق نه هم لري او دا مونځ چې پرېښودی د دنیا د لاسه پرېښودی نو چې دنیا د لاسه مونځ پرېښودی دی به غریبانو له روټۍ څه ورکړي مؤمن کې دا صفت یي چې دی د غریبانانو د کونډو مسکینانو یتیمانانو تپوسونه کوي په هغوی باندې خرچې کوي دا صفت په ځان کې راولي او موږ په دې درسونو کې بار بار دې خبرې له زور ورکوو یو دوه درې خبرې زموږ بنیادي دي په درسونو کې چې هغه خو معلومه خبره ده قرآن او حدیث طرف ته دعوت او د تقلید د تیرو نه راوته د اتباع رڼا ته دا خو اساس بنیادي مسله ده زموږ سره او بیا دویم چې د لاسه خلک زمانه ډېر خلک خفه دي چې ما رد کوي دغه وایي دویم دا چې دا شیخ صاحب وایي چې مزدوریانې مه کوئ اگر دا ما ویلي نه دي خو دا زما موضوع ده چې د دنیا هرس ډېر مه کوئ د هغې وجه دا ده چې زه ینم په دې پښتنو کې دنیا هرسناک دي سخت هرس دی په دوی کې د دنیا سخت او درېیمه موضوع زمونږ د هغې غالبا چې د دې غریبانانو د یتیمانو کونډو خیال ساتي ولې ما ته پته زموږ په قوم کې دا صفت نشته نه به دې کې څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالي خپله مرضي ده که څوک خفه شي الله دې خوشحاله کړي بل کار به دوی کې څه وکنا نخوض مع الخائضین او موږ به پالتو خبرې کولې د پالتو خبرو کوونکو سره ګوره هغه خلکو دپاره یره د کوم چې پالتو مجلسونو کې ناسي ګورې ټنګ ټکور مجلس د بېدینه خلکو مجلس هغه مجلس چې به هغې کې په الله او د الله په رسول پسې خبرې کېږي په دین پورې ټوغې کېږي دې قسم مجلسونه به ګوره ځان لرې ساتي ولا تقعد معهم الله خپل پیغمبر ته دې خلکو سره ونه کښېني بېدینو خلکو سره دوی به ستا ایمان خراب کړي او جهنم ته تلو دا مجلس جهنم ته تلو سبب هم ګرځېدی شي نو کوم خلک چې پالتو مجلسونه لګي د هغو سره به ناسته دا به نه کړي وکنا نکذب بیوم الدین او منګه چې تکذیب به من کوو د ورځې د جزا د آخرت به هم نه منو حتی اتانا الیقین تر دې چې راغی موږ ته مرګ فما تنفعهم شفاعة الشافعین نو فایده به نه ورکوي دوی ته سفارش کوونکو قیامت په ورځ کې دوی له څوک سفارش کوي دا قبلي ولې ځکه چې سفارش دپاره دوه شرطونه دي اولنی چې الله به د دې کس نه صحیح راضي به د چا دپاره شفاعت کېږي نو دی خو د آخرت نه منکر دی د ده نه الله څنګه راضي کېږي دویم شرط دا دی چې دغه کس له به الله اجازت ورکوي دا کم چې شفاعت کوي نو هغه ته د الله د اجازت ضرورت دی بل ته د الله د رضا ضرورت دی نو دوی نه خو نه الله راضي دی نو چې الله د دوی نه ناراضه دی نو بیا الله چاله څنګه اجازت ورکوي چې زه دوی نه ناراضه تاسو له شفاعت وکړي داسې خلکو باره کې الله شفاعت نه قبلوي فما لهم عن التذکرة معرضین نو څه وجه دا دوی لره چې د نصیحت نه مخړوي ولې نصیحت نه قبلوي او بیا دې خبرې ته ګوره كأنهم حمر مستنفرة لکه دوی چې خرۍ تښتېدونکي فرت من قسوره چې تښتېدلي د ازمرینه تفیدی ازمره چې کله په خرو باندې حمله وکړي زر خره به رواني زر او په دې زرو باندې یو ازمری راځي یو او د دوی هغه منډه داسې منډې وي ته وداریان شي چې په یو حمله وکړي سبحان الله دې کې الله تشبیه د حق پرستو خلکو ورکړي وي داسې لکه ازمریان دوی ته باطل پرست مخې ته نشي ټینګېدی مخامخ خبره ورسره نشي کولی ها په شیشه په خپل مجلسونو کې ډېر څه وي خو مخامخ خبره دا نشي کول الله وی چې دوی نه ټینګېږي دې نصیحتونو ته بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشرة
بلکې اراده لري هر یو د دوی نه چې ور بکړي شي پانی خوري وري رالو د مکې د مشرکین پر رسول سم پسې وي ته په حق هغه زو په حق وي پیغمبر وي الله دې ځکه ته پیغمبر الله ته وای ته هر کس ته پر دې الله یو پانه راکوزي کې باغی کې به دا کس نوم لیکلی چې ته مسلمان شه دا ګوري چې څوک خبره نه مني چې څوک خبره نه مني کنه د سره بیا سل خبرې دي یو کس ماته ورځوي وي دا کومه مسله چې ته ذکر کوي دا په صحیح بخاری کې شته مې دا وشتي صحیح بخاری مې درې پروت ده دا پانه ده وی در پاکستان بخاری کې دا سعودي عرب مې امام بخاری خو په خاطر شه هغه یو بخاری په وخت کې پاکستان او سعودي عرب د دې په دینوم باندې نو وینه خیر هغه بخاری جدا دی په دې بخاری کې تاسو ګوتی وایلی دا هغه بخاری نه دی زموږ بخاری جدا چې څو خبر نه مانی چې څو کې نه مانی ته دې سره سل خبرې دا وزه دوی خبره ده چې ته الله ته وایي چې د هر یو کس په نوم دی او پاڼه راوړي چې پلانیا ته مسلمان شه خکه دا پاڼه راغلی به اسلام قبلو به هم نه قبلو دا خبرې کلا هیڅ کله د سینه ده بل لا يخافون الاخره بلکې نېریږي دوی د آخرت نه دا خبرې چې دوی کې د دې درس کې د آخرت نه نېری سوچ د آخرت نېریږي هغه حق ته غاړه یږدي کلا هیڅ کله د سینه ده انه تذکره یقینا دا خامخا نصیحت فمن شاء ذکره نو څوک چې غواړي نصیحت واخلي وما يذكرون الا ان يشاء الله او دوی نصیحت ناخلی مگر چې وغواړي الله نو همیشه به الله ته سوالونه کې دغه به دعاګانې غواړي چې ماته توفیق راکړي چې دې کې الله سوی وي دوی نصیحت نشي غسته مگر چې وغواړي الله توفیق د چا بلاس کړي الله سبحانه وتعالى بلاس کړي الله دې موږ ته د هدایت تعالی روخي او الله دې زموږ د زړونو په دې هدایت باندې مضبوط ساتي هو اهل التقوى واهل المغفره الله اغه لایق دې د دې چې يرتري وکړي شي او لایق د بخانه کولو دې یعنی الله لایق دې چې انسانان تیرو کی دې خبره الله لایق نو بیا دغه انسانان چې الله نه يرو کی نو بیا دوی لایق دي چې الله دوی ته بخانه وکړي د دې مطلب شو